بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. خو کتونکو امید لرم چې روغ رمټ به او الله دې تاسو روغ ساتي. تاسو میسجونه را لېږل دي، ډېر ښه میسجونه دي او ډېر اهم میسجونه دي. شیخ صاحب راڅخه هم سټوډیو کې موجود دی، انشاءالله د هغې جوابونه به تاسو سره قرآن او د حدیثو په رڼا کې درکوو. یعنې تکافل څه شی دی؟ دغسې یو کس په خوب کې استغفار یعنې یا نورې داسې ښه خوبونه یعنې د دې مطلب دی تعبیر څه دی؟ دغسې یو اهمه مسله چې کله موږ ډوډۍ دپاره لاس وینځو نو دا ډېره مشهوره خبره ده چې دا به نچوړی نه لاس به نه نچوړی، لاس به همدغسې پرېږدي. آیا دا خبرې ټیک دي که نه دي ټیک؟ او که دی نو د قرآن او د حدیثو په رڼا کې د دې څه حیثیت دی؟ شیخ صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. شیخ صاحب ډېره مننه، تاسو بار بار خپل ټایم موږ ته راکوئ، خاص کر په دې ګرم موسم کې او لاهور کې ډېر زیاته نن سبا ګرمي زیاته ده. دا 2-3 ورځې ډېره زیاته ګرمي وه. الله پاک دې د خیر او د رحم او د رحمت باران وکړي. شیخ صاحب یو کس په خوب کې استغفار ویني چې زه استغفار غواړم، او دا پوښتنه زموږ نه جانباز صاحب هم کړې ده چېرې زه په خوب کې استغفار وینم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. محترم ورونو، اول خدا چې زه معبر نه یم، خو لیکن عموما استغفار چې کله قرآن کریم کې یادیږي نو استغفار سره هغه نعمتونه رب العالمین هغه ورسره ذکر کوي. لکه سورة نوح کې رب العالمین چې دی د نوح علیه السلام په باره کې فرمایي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. یعنی د الله نه تاسو استغفار وغواړئ. نوح علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل نو الله رب العزت به تاسو ته اولاد درکړي، تاسو ته به نعمتونه درکړي، تاسو ته به چې دی باغونه درکړي، تاسو ته به چې دی نهرونه وبهیي رب العالمین او چینې به چې دی وبهیي. نو مقصد دا دی چې استغفار سره هغه د الله رب العزت هغه نعمت چې دی مقرون دی، دا ټول د الله نعمتونه دي. نو مقصد دا دی چې خوب کې استغفار ویل نو دی کې انشاءالله العزیز دې طرف ته اشاره ده چې رب العالمین به په دغه انسان باندې خپل یو کرم او احسان به چې دی کوي او الله رب العزت کېدای شي د دې په مال کې په اولاد کې فراخي راولي. جی مننه شیخ صاحب. شیخ صاحب بله پوښتنه عبید الله د کراچۍ نه کړله چې لاس وینځل، روټۍ ته لاس وینځل، بیا دا ډېره زیاته مشهوره ده چې کله انسان لاس وینځي د روټۍ نه مخکې نو دا به نچوړی بیا نه، لکه مطلب هم داسې به پرېږدي اوبه به ترې پخپله وساسي. دا خبره کم حد پورې صحیح ده؟ ور حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحلال بین والحرام بین، او الله رب العزت چې دی حرام هم واضح کړی دی او حلال هم چې دی واضح کړی دی. او یعنی بعضې څیزونه داسې دي چې هغه مشتبه څیزونه دي، بعضې څیزونه داسې دي چې شریعت د هغې نه چپ دی، ساکت دی شریعت. هغې کې چې دی مونږ لپاره عفو ده، یعنی ازادي ده رب العالمین د طرف نه. نو دې کې مقصد دا دی چې د خوراک په وخت کې داسې چېرته نصوص نشته دی چې مونږ ته نبي صلی الله علیه وسلم امر کړی وي چې تاسو لاسونه وینځئ. داسې ضعیف حدیث شته دی، خو لیکن هغه باندې مونږ استدلال او اعتماد پرې نشو کولی. لکه یو ډېر احادیث دي، په هغه احادیثو ضمن د هغه احادیثو کې یو حدیث دا دی چې برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، خو لیکن دا حدیث چې دی ضعیف دی. طهارت چې دی عموما دا ښه شی دی، باید انسان کله چې روټۍ ته کښېني لاس ووینځي، ښه خبره ده. خو لیکن دا هم ضروري نه ده چې خامخا لاس ووینځي، حتی چې په صحیح حدیث کې دا هم راغلی دی. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دی له دسماتې نه رالو او هغه چې دی هغه ته چې دی اوبه وړاندې کړی شو چې لاس ووینځي د خوراک نه مخکې. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه اوس مانځه ته خو نه ودرېږم، زموږ خو اوس نه کوم زه. نو مقصد د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې که چېرته بعضې وخت کې چا لاس ونه وینځلو نو انشاءالله العزیز په دې کې څه حرج نشته دی. یعنی رب العالمین مونږ ته په دې کې ازادي، خپل انسان خپله ځان هغې ته پته وي چې آیا زه اوس دا لاسونه وینځل پکار دی که پکار نه دي پکار بالکل، نو هغه خپله انسان ته اندازه د هغې لګېږي. نو باید طهارت وکړي. راځو دې خبرې ته چې اوس مثال خبره د لاسونو مینځلو نه وروسته تولیه استعمالول یا چې دی مثلا لاسونه چوړول
ګوره تولیه استعمالولو کې خو انشاءالله څه حرج نشته دی خو لاسونو انځلو کې بعضې وخت کې داسې وي چې مثال خبره سړی لاس ووینځي او سیده ورشي خلکو سره ناست وي هغه لاس نه اوبه هم دقه شانتې روانې وي جی بالکل نه لاس نه اوبه روانې وي کیدای شي اساس کې په هغه کاسه کې پرېږدي ورسره خلک هم ناست وي داسې نه وي په کار داسې عمل چې په هغې سره استغزاز یعنی نور خلک په تنګېږي او هغې چې دی په تکلیف کې کېږي داسې عمل نه وي په کار نو لاس دې ووینځو کم از کم باید چې په یو طریقه باندې لاس وچ کړي دویم دا چې بعضې وخت کې دا سړی لاس وچوي لکه دغه ورور پوښتنه هم کړې ده چې یاره بعضې وخت کې سړی لاس دغه کوي څه ورته وایي زبېښي جی جی بالکل نو مقصد دا دی چې په دې حالت کې هم بعضې وخت کې ځینې خلک وي د دې مطلب خواوشا کې ناست وي دغه شان دي لاسونه بیا سنډي او داسې سنډي بالکل نو هغوی ته په ساس کې کي دا چې دی یعنی داسې څیز چې په هغې باندې مسلمان ته تکلیف رسېږي اذیت رسېږي باید داسې عمل بیا مونږ ونه کړو دا ګوره واړه واړه څیزونه دي یعنی واړه واړه اعمال دي چې یاره اوس به مونږ ته خو دا وړوکې ښکاري خو لیکن چې څوک د لاس سنډي او د چا په مخ باندې اساس کې وشي هغې ته ډېر زیات تکلیف رسېږي اگر که په ظاهر کې دا شی معمولي ښکاري خو لیکن داسې عمل باید مونږ ونه کړو چې بل مسلمان ته په هغې باندې اذیت رسېږي مننه شیخ صاحب زه هم شیخ صاحب چې د روټۍ آداب یې داسې مختصرې بیان کوي چې زموږ کوم خواږه کتونکي دي هغو ته هم خبر شي نو مقصد دا دی چې روټۍ آداب اول خو دا دی چې انسان په طهارت باندې طهارت سره کینی دویم دا دی چې انسان چې دی هغه د خوراک په وخت کې خبرې ډېرې نه کوي ضرورت مطابق خبرې پکار دي داسې نه چې اوس ځینې خلک په ځینې شیخ صاحب تاسو خبره وکړه د خبرو ځینې خلک سلام هم نه اچوي په روټۍ ناست وي ځکه سلام جواب به نه ورکوي او نه ورکوي نه داسې وایي په روټۍ ناست وي ځکه مې سلام وانه اچوم نو نورې خبرې کوي یقینا همداسې خبره ده سلام چې دی یو دعا ده جی دا په هر وخت کې سړی سلام جواب ورکولی شي داسې په یو ځای کې ته نه یې چې هلته مستقذر ځای او هلته مونږ دا ووایو چې یاره دې ځای کې چې سلام نه دی په کار یعنی په دغه وخت کې او دا وخت هم نه اخلي صحیح د بعضې علماو دې ته مکروه ویلي دي په هغه حالت کې د انسان په خوله کې نوړی ده مثلا ټیک ده صحیح ده خیر ده که هغه سلام واچو ته نوړی خپله تېره کړه بیا هغې 2 سیکنډه وروسته بیا ورته ووایه چې وعلیکم السلام نو دې کې انشاءالله څه حرج نشته دی نو په انسان په ادب باندې کیني او ورسره چې د دعا ووایي کوم دعا چې د خوراک د طعام په باره کې راغلی بسم الله لکه نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي که نه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سم الله وکل بیمینک وکل مما یلی ته د الله نوم یاد کړه دا آداب دي د خوراک هغه ماشوم ورسره وکړه نه زمانه خو نوم یې شي چې هغه یو ځای نه خوراک کوله بل ځای نه یا غلام سم الله وکل نو مقصد دا دی آداب د خوراک یو دا دی چې ته کښېنې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سم الله ته د الله نوم یاد کړه او کل بیمینک په ښي لاس سره خوره وکل مما یلیک او ته د ستا مخې ته چې کوم شی پروت دی یعنی کاسه کې هماغه ځای نه خوراک کوه داسې نه چې مطلب ستا یعنی خپل مخه پرېږدي دا بل د مخې نه ته شروع کړي دا چې مکروه هم دی هسې هم چې د انسان ته تکلیف رسي نبي صلی الله علیه وسلم د دې څیزونو نه منع کړی ده وکل مما یلیک نبي صلی الله علیه وسلم بعضې وخت کې چې کله چاته تکلیف نه رسېږي نو انشاءالله العزیز په دې کې حرج نشته نبی صلی الله علیه وسلم باره کې راځي کانه یتتبع الدباء نبی صلی الله علیه وسلم یعنی هغه دبا کدو پسې به نبی صلی الله علیه وسلم داسې لاس ګرځوه پوه شوه خوښو به نبی صلی الله علیه وسلم هغه دبا یعنی دغه کدو نو مقصد دا دی چې اوس مثال خبره ته یو خاسته غوندې کې مثلا غوښې آپشن پکې پکار دی که نه او ته چې دی د هغې نه اوچتې صحیح ده که یو داسې شی دی چې ستا خوښ دی د هغې به دومره نه وي خو تا ته اندازه ده چې نو ته د بل د مخې نه که واخلې انشاءالله په داسې حالت کې حرج نشته دی خو لیکن یو داسې شی دی چې هغه بهترین شی دی د هغې مخې ته پروت دی ته د هغې نه اخلې او خپلې ځان ته دغه کوي نو دا چې دی احوالو ته کتل پکار دي نو نبي صلی الله علیه وسلم که بعضې وخت کې چېرته لاس بل طرف ته اوږد کړی هم دی دبا یعنی کدو بعضې وخت کې ځینې خلک نه خوښوي کیدای شي نبي صلی الله علیه وسلم ته د دې به احساس و چې یاره دا شی یعنی دومره خلک نه خوښوي نو خپله به چې د هغه شی اغوستوس یو داسې شی دی چې مثلا
کدو دی یا مثلا کریله د ځینې خلک یې خوښوي ځینې نه خوښوي بل یې نه خوښوي که چېرته د هغې د مخې نه تا راواغستو ودې خوړو نو انشاءالله په دې کې حرج نشته دی خو لیکن ادب د طعام هغه دا دی چې ته یعنې د خپل د طرف نه مخې نه خپل مخې نه خوراک وکړي جی اوس دا هم کېدای شي ښه صاحب ځینې وخت کې خو ترتیب سره سړی یو په منځ کې یو چرګ د کوټې کېږي 3-4 کسانو ته کېږي خو ځینې وخت کې داسې چې یو طرف ته لاړ شي نو هغه هم بیا د انصاف نه کار نه اخلي هغه مطلب دا چې هغه خوراک کوي بل ورته داسې ګوري نو که دومره شرم هغه کاروالي کېدای شي د هغه حق هغه وخوري بعضې وخت کې یعنې داسې کېږي جی جی بالکل چې ځینې خو داسې سپین سترګه سړی چې د بل د مخې نه هغه د هغې هغه حق وخوري بل طرف چې دی ټول هغه روټۍ لذت د هغې نه چې دی لکه چې ټول بیا زړه کې چې دی هغه ورته د هغې هر انسان باید داسې اعمال سړی ونه کړي جی بالکل شیخ صاحب زمونږ یو ملګری و هغه 2-3 کاله مخکې حج کې تللی و نو هغه ډېر زیات ناست و سره خبرې کوله نو مطلب دا چې زموږ سره ملګري وو هغو به چې کله لوڼۍ کوله نو د غونډ لاس به د ډوډۍ سره په دې کاسه کې ورننیست نو زما حج وایي غونه خراب کړه زما طبیعت ټول طبیعت مې چې کومه دی خراب ځینې خلک داسې کوي شیخ صاحب یو خو د نوکونو صفایي نه نو پکار چې سړی مطلب دی چې خلاص کې ډوډۍ ونیسي نوڼۍ پکې چوکه کړي او بیا چې ګوتې ترې وساتي نو ښه وایي او د دې نه علاوه چاول چې ځینې خلک خوري شیخ صاحب نو کله چې دا خوراک وکړي نو واپس پکې هغه کومه لاس چې پوټي پاتې هغه پکې ورولي نو هغه په دې غونډه مجمع کې مطلب دا چې خواره شي نو کم کسان چې ورسره راشي هغه ډېر زیات پریشانه دي هغې سره مقصد دا دی چې اذیت به بل ته نه ورکړي هر هغه عمل اوس مونږ هغه اجزان جزئیات نشو بیانولی جی بالکل څوک به په یو طریقه اذیت ورکوي څوک په بل طریقه خو لیکن خیال به کوي اوس سړی د تا دا مثال بیان کړو چې وریجو کې بیرته هغه کم پاتې شوي داسې ورولي جی جی نو دا هم اذیت دی که نه جی بالکل صحیح د دې باره کې موږ ته داسې نصوص نشته دی چې داسې به کېده خو لیکن عموما یوه قاعده ده چې داسې عمل به نه کوي چې په چاته اذیت جی مننه شیخ صاحب لږه لنډه دمه اخلو خو کتونکو اوس هم د لنډې دمې وخت شوی دی لنډه انشاءالله دمه لرو واپس در راځو په کتونکو د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی یم د خوراک آداب چې ډېر اهم دي زموږ لپاره په هغې باندې خبره روانه وه شیخ صاحب سره شیخ صاحب دا حدیث صحیح دی که نه چې د خوراک په دې منځ کې په دې کې برکت نازلېږي حدیث کې خو دا راځي چې په آخره کې که تاسو شی خورئ نو هغه کوم آخري سلب یو لقمه پاتې یا دوه هغه مه پرېږدئ ځکه چې تاسو نه پوهېږئ چې دې برکت په کومه حصه کې دی کیدای شي همدغه ځای کې همدغه حصه کې برکت و کوم چې تا پرېښودو نو مقصد دا دی چې هغه کاسه صفا کول پکار دی حتی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باره کې خدا راځي چې هغه به نبي صلی الله علیه وسلم به چې د خپلې ګوتې مبارکې به هم څټلې نو داسې که ځینې خلکو داسې رواج دی چې لږ شی پرېږدي دا چې ښه کار نه دی نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې تاسو نه پوهېږئ چې برکت په کم د طعام په کومه حصه کې دی کیدای شي کوم حصه چې تا پرې په هغې کې برکت ځینې وخت کې چې پوټې ولوي که نه هغه هم نبي علیه السلام راوچت کړی دی خوړلی دی خو نن سبا شیخ صاحب دا خلک د دغه ډېر یېرولي ډاکټرانو یا که نه چې په دې کې جراثیم یا صحیح نو نه په کار او نبي علیه السلام یقینا مقصد دا دی چې د ډاکټرانو خبره خو منل پکار دي جی جی ټیک شوه یعنې هغه وخت کې چې کوم وخت کې نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه نو هغه وخت کې خوره به وه او خوره کې عموما دغه نه یې څه ورته وایي د جراثیم وغیره نه وي اوس چې دې حالات بدل شوي دي پلاسټک دی نو هغې باندې ما هغه جراثیم مقه صحیح سلامت پروت وي صحیح ده اما چې کوم خوره ده یا وغیره هغه شی چې دی په هغې کې جراثیم ورک هم شي الله اعلم دا د ډاکټرانو خبرې دي مونږ باید مونږ خو لیکن مقصد دا دی چې په دې مجال کې کوم مجال چې د تخصص د ډاکټرانو دی باید په هغې کې مونږ د ډاکټرانو خبره وکړو مطلب نرمي وکړو یعنې کوم ځای کې چې احتمال د دې وي چې یاره دې کې شاید چې جراثیم دغه شي څه ورته وایي نقصان ورسوي انسان ته نو باید په هر یو شي کې د هغه اهل تخصصو خبره ومنلی شي صحیح ډېره مننه شیخ صاحب شیخ صاحب یو بل ملګري موږ ته میسج کړی دی هغه دی په امریکا کې نو امریکا کې خو د مانځه او د وخت الریډي چې کومه دی فرق راځي نو هغه هلته کې مطلب دا چې په پاکستان کې د هغې لپاره قرباني کوي نو هلته هغو لا اوس د اختر لمونځ نه دی کړی دلته د اختر لمونځ شوی دی دغه کس اوس لا د اختر لمونځ نه دی کړی یا په سعودي عرب کې هم زموږ نه وروستی دی یا په بل ملک کې دی قرباني دی دلته کوي هلته لمونځ هغه نه دی کړی دلته لمونځ وشو نو آیا دا قرباني د لپاره کولی شي ګوره قرباني چې څوک
دی په امریکا کې یو قرباني د هغې نه دلته کېږي خو د هغې یو وکیل دی که نه چاته یې ویلي چې ته زما د طرف نه قرباني وکړه صحیح ده نو کوم ځای کې چې د هغې وکیل دی کوم ځای کې چې هغه اضحیه د قرباني ده د هغه ځای اعتبار لري چې هلته مونځ وشو چې وکیل مونځ وکړو بس د کار هلته اختر مونځ وشو بس خلاص دغه وخت اگر که هغې هغه لا مونځ نه دی کړی کېدای شي 2 غنټې بعد به هغې مونځ کوي خو لیکن کوم ځای کې چې اضحیه ده ذبیحه یعنې قربانۍ مال او کوم ځای کې چې وکیل دی د اعتبار هغې ته دی که هغې اختر مونځ وکړو خلاص د ذبح وخت وشو جی مننه شیخ صاحب شیخ صاحب وفادار صاحب یو میسج کړلی چې یو کس د سهار مونځ وکړي په جامې سره او بیا هم په هغه ځای کې ناست او تر دې پورې چې اشراق راوخیږي او د اشراق مونځ وکړي نو د یو حج عمرې ثواب دی دا حدیث مبارک دی او حدیث چې صحیح حدیث دی انشاءالله العزیز او حسن درجې ته رسیږي اگر که کلام په دې کې شته دی خو لیکن هغه الباني رحمه الله هغه صحیح کړی دی یعنې په هغه حدیث کې دا بیان شوي دی چې څوک سهار مونځ وکړي او بیا چې د الله ذکر کوي تر دې پورې چې نور راوخیږي او بیا چې د هغه 2 رکعاته د اشراق وکړي نو دې دپاره اجر د حج دی او د عمرې د تامه پوره حج یا پوره د عمرې اجر دی رب العالمین هغه کریم ذات دی رب العالمین چې زمونږ د بخښنې دپاره د بخشش دپاره رب العالمین چې دی صرف هغه ستا د زړه اخلاص ته ګوري چېرته ستا زړه کې اخلاص او خشیت رب العالمین دا خزانې چې دی هغه ډېرې پراخې دي ډېر لوی اجر تعالی درکولی شي نو مقصد دا دی چې د الله کرم چې دی هغه ډېر واسع دی او حدیث چې دی صحیح حدیث دی جی شیخ صاحب اوس که یو کس وایي چېرې ما ته خو د حج او د عمرې ثواب میلاو شو او بیا لاړ نه شي حج او عمرې ته نو آیا په دې باندې معنا دا نه ده چې هغه فرضیت د هغې نه ساقط شو د دې معنا دا ده چې یعنې د هغې عمره اجر به الله هغې ته ورکړي نو دا مقصد اوس مثلا یو سړی دی هغه مسجد قبا ته لاړ او 2 رکعاته یې وکړه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا داسې دی لکه سړی د عمرې اجر الله هغې ته ورکوي 2 رکعاتو سره په قبا کې چې څوک وکړي نو د هغې نه چې دی عمره ساقطه شوه دا یا مثلا یو سړی دی هغه وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په رمضان کې عمره وکړله داسې دی لکه ما سره چې حج کړی نو هغه به وایي چې والله ما بس حج کړی ځکه چې یعنې ثواب دونه دی او دې سره هغه فرضیت د حج چې دی هغه نه ساقطېږي ځینې شیخ صاحب ځینې خلک ځان په دې باندې لږه دوکه ورکوي چې وسې کېږي خو هغه دا عمل کوي نو یاره مونږ خو هسې مطلب دی چې عمل کوو او که هغو ته داسې خبره وکړی شي نو هغه بیا جواب هم دا ورکوي چې یاره په دې باندې خو هم دومره ثواب میلاویږي حج له چې که لاړ شمه ما ته هم دومره ثواب میلاویږي نو په دې کې بیا دغه پیسې به وي زه راوالم په غریبانانو بیا تقسیم کړمه اکثر داسې م وایي نو خو ګوره یو خو 2 جهاته دي ګانې یو خو دا دی چې بعضې وخت کې هغه بعضې خلک داسې وي خصوصا په دې زمانه کې خصوصا هغه خلک چې په دې غرب کې اوسېږي او د هغوی نه متاثر دي او د احکام د دین هغوی کې چې دی هغوی ته په هغې کې څه شکوک او شبهات دي هغه خلک ځینې وخت کې په بل نیت باندې دا خبره کوي نو ګوره څنګه چې ګناه ته په کم نظر سره ته ګورې نو دا چې دی سړی هلاکت ته رسوي که نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایاکم ومحقرات الذنوب ځان وساتئ خیال کوئ دقه شانتې لا تحقرن من المعروف شیئا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نیکۍ کې به هیڅ یو عمل ته په کم نظر سره نه ګوري او چې د معمولي عمل دی یاره زه د لار کې روان یم یو کمر د درې کم تلقى اخاک بوجه طلق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی چې ته یو انسان سره ملاویږي هغې ته ته خندا کې په ورون تندي ورسره ملاو شي نو دا هم چې دی دې ته به هم کم نظر سره سړی نه ګوري نو داسې یو عظیم عمل لکه د حج او د عمرې نو دې ته باید مونږ بالکل داسې ونه ګورو والله مړه خو ما ته نه په دې انداز باندې نه که چېرته دغه انداز وي زمونږ او مونږ چې دی په کم نظر سره وکته دا چې دی ډېره زیاته خطرناکه خبره ده بیا که چېرته یو انسان مطلب دا دی چې څوک ولید او شخصي طور باندې یو سړی پیژني په د هغې په ګاونډ کې هغه سړی ډېر زیات مجبوره دی او بل څوک د هغې د کفالت شته دی نه او هغه وایي چې یاره بس حج زه نه کوم دې ته ورکوم رب العالمین به انشاءالله د حج ثواب به هم ورکوي هغې ته او د دې ثواب د صدقې اجر به هم ورکوي ورته خو لیکن که یو سړی استخفاف کوي مړه بس څه بیا حج او عمره کې او بیا هغه پیسې رااخلي او
بس همدغه شانتې شیندي نو دا خبره صحیح نه ده. چېرته یو ځای کې ته ولیدو یو سړی چې یاره ډېر زیات هغه حالت خراب دی، هغه خپله عمره دې ورته پرېښوده او خپل هغه حج دی او زړه دې پرې خفه دی چې یاره دا حج ما ونه کړی او مستحق هم و. هغه وخت کې بیا سړی الله رب العزت د هغې نیت ته ګوري. زمونږ په الله رب العزت چې دی زمونږ په زړونو باندې خبردار دی. ما چې حج پرېښودو نو آیا په دې یعنې زه ډېر خفه شوم، دردمند هم شوم په دې سره، خو لیکن هغه کس سره ما همدردي وکړه. رب العالمین په دغه وخت کې بیا اجر درکوي. اما دا چې بس ته اعتراض کې په دین اسلام باندې چې مړه څه بیا حج کې نه، نبي صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي ګران ورونو چې یو حج یو عمره بلې عمرو پورې دا کفاره ده. او نبي صلی الله علیه وسلم بیا د حج څومره فضایل بیان کړي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حج فلم يرفث فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته امه او كما قال صلی الله علیه وسلم. داسې راګرځي د ګناه نه پاک لکه نن ورځ چې هغه پیدا وي. نو انشاءالله دا تحقیر په نظر سره نه، خو لیکن که چېرته په یو مسلمان باندې ستا زړه ودردېدو هغې ته دی چې دی هغه خپل حج دی پرېښودو هغې ته دی سره دی مدد وکړو، دا چې دی بیا ځان ته یو موقف دی. جی مننه شیخ صاحب. شیخ صاحب یو بل ورور هم میسج کړی دی چې هغه د فروټو کاروبار کوي سړی یا نور څه کاروباري یا د سبزی کاروباري، خو دغه باغ نه ځان سره کور ته سبزي وړي یا فروټ وړي، نو آیا دا د دې لپاره جایز دي که جایز نه دي؟ یعنی مقصد دا دی په کور کې مالی دی یا مثلا چېرته په پټي کې یو سړی زمیندار دی، پټی د بل چا دی، دی سره په مزدورۍ دی، نو ګوره په داسې حالاتو کې عرف ته مونږ رجوع کوو. صحیح ده. دا قاعده ده په ذهن کې به مونږ کینو، دا قاعده چې المعروف عرفا کالمشروط شرطا. عرف کې چې شی یو شی معروف وي هغه داسې دی لکه دا شرط چې مخکې نه په هغې باندې ایښودی شوی دی. د دې مثال داسې دی اوس د دکان ته لاړې او تا فرج واغستو، صحیح ده، او ستا او د دکاندار جګړه پیدا شوه، ته وایې چې یاره ما ته به کور ته به رسې، هغه وایي چې نه زه کور ته نه در رسوم، دې ځای نه ته خپله اوچت کړه. نو دې ځای کې څه شی دی؟ المعروف عرفا کالمشروط شرطا. که چېرته په عرف کې دا چې دا دکاندار به هغې ته رسوي، علاقه کې دا رواج چې دا دکاندار یې رسوي، نو بیا به چې دی هغه خامخا رسوي. صحیح ده. که چېرته هغه انکار کوي نو هغه دې مخکې نه ولیکي په دغه باندې یو ځای کې سړی هغه خرڅوونکی اغوستونکی دې مخکې نه خبر کړي چې یاره دا شی بیا زه در سره شی زه هلته نه رسوم ځای ته، خو که چېرته هغه خاموش پاتې شوي نو باید چې دی هغه ورسوي. نو دغه شانتې مثلا یو مالی دی چېرته زمیندار دی، نو په دې کې عرف دا دی چې څه لږ شی هغوی ته اجازت وي، هغوی پرې خفه کېږي هم، مالي هم په دې باندې خبرې وي، مالک هم خبرې وي. صحیح شوه چې دا څه ناڅه خپل کور دپاره وړي، نو په دې کې یعنې مقصد دا دی چې هغوی ورته اجازت وي. نو دا داسې دی لکه هغې باندې یو شرط لګېدلی وي. که چېرته مالي په دې باندې خفه کېدو نو مخکې نه به ورته وایي چې ګوره زه درته نه بخمه، یو شی به هم نه بخمه. ها که چېرته هغه انکار نه وي کړی نو دومره نن سبا رواج دا دی چې مطلب یو څه ناڅه لږ غوندې کې شی چې داسې چې هغې ته پې ضرر نه رسېږي مالک ته، څه لږ غوندې کې څه یوسي نو اجازه شته دی. جی شیخ صاحب، لکه د مردان علاقه کې د غنو د فصل ډېر زیات دي که نه، نو هغه څوک چې د چا پټي ته ورغی او هغه ځای کې د غنې منې دغه کو غنې دوی خوړ، نو هغه خلک په دې باندې نه خفه کېږي او مطلب دا چې داسې ډېره بد هم نه ګڼي. خو که چېرته کې اوس ته ګېډی ساس کې کور ترې راوړې نو بیا چې کومه یا دې ورپسې خرګاډی راوستی، جي هغه ترې ډکې نو بیا هغه نه ده پکاره. بلکل. جي یا چا ګاڼۍ ته ورشي نو هغه په دې نه خفه کېږي یاره ته ترې ګوړه وخوري یا څه، بلکې په خوشحالۍ باندې ورکوي ګوړه. نو دې دا مطلب دا چې خپل مالک ته قتل پکار دی او کومه د علاقې رواج چې دی هغې ته قتل پکار دی. مننه شیخ صاحب. جی شیخ صاحب یو بل میسج شیر اکبر صاحب کړی دی، هغه د نوم معنی تپوس الله چې د ساحل نوم معنی څه ده؟ ساحل باید مونږ ووایو. جی ساحل. ساحل هغه ځمکې ته ویلی شي، هغه وچه ځمکه چې هغه د اوبو سره لګېدلې وي. جی کناره نهر دی، جی بالکل، یا مثلا سمندر غاړه دی، د هغې غاړه ده، نو دغه وچ طرف ته چې دی هغه ساحل ویلی کېږي. هغه وچ ځای چې کوم دغه سره سمندر سره لګېدلی وي، اوبو ته نږدې، اوبو سره لګېدلی وي، ټچ وي، دغه ته ساحل ویلی کېږي. صحیح ده.
نو دا نوم یې ښودل دي کې څه یعنې مقصد دا دی چې حرج په دې کې نشته دی صحیح ده خو لیکن مقصد دا دی چې دې نه ښه نومونه هم شته دی جی بالکل نو باید سړی هغه اختیار کړي دا د مسلمانانو کوم نومونه چې صحابه کرامو په نومونه کې نومونه مطلب دا چې داسې ډېر زموږ اسلاف دي د هغې په نومونو باندې نومونه کېښودل شي نو ډېره ضروري ده شیخ صاحب د نوم د معنی ولې ضروري ده چې دې تپوس وکړی شي یا وکتل شي بیا نوم کېښودل آیا دې څه اثر شته د نوم اثر وي جی په هغه انسان باندې صحیح ده او بل دا دی چې یعنی یو حکمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا بیان کړی دی چې په دغه نوم چې په کوم نوم باندې ته په دنیا کې یادېدی شي یا کوم نوم تا ته چې دی خوښ دی په دغه نوم به رب العالمین تاسو ته د قیامت په ورځ باندې بیا آواز کوي یعنې کله چې حساب کتاب کېږي نو باید ښه نوم سړی اختیار کړي او د هغې معنا هم ښایي چې انسان په زندګۍ باندې اثر هم کېږي نبي صلی الله علیه وسلم به بدلول نوم به بدلول علي رضی الله عنه چې دی په خپل زامنو باندې یعنې حسن رضی الله عنه باندې نوم ایښی حرب جنگ ته ویل شي که نه نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نه دا حرب نه دی بلکې حسن دی نو ښایسته نومونه به نبي صلی الله علیه وسلم به خوښول یې وښودل به بدلول به هم جی شیخ صاحب مننه زموږ د پروګرام وخت سر ته رسېدل دی خو یو پوښتنه بله عبیدالله صاحب د کراچۍ نه کړې ده ځینې خلک هغه دا تپوس کړی چې یاره زموږ په ځمکه باندې څه مسله وه او موږ ویل چې دا خبره به په قرآن او په شریعت کوو او مطلب دا چې هغو مخالفینو کسانو دا ویل چې نه جرګه منو او نه شریعت منو او نه جرګه منو جرګه خو داسې ده چې هغه جرګه هم د خلکو د اصلاح لپاره یې که نه یو ښه اقدامي خو شریعت نه منو دا خبره لږه ډېره درنه نه ده نو مقصد دا دی رب العالمین دا فرمایي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون نو ګوره که څوک انکار کوي نو بیا خو یقینا انسان کفر ته وځي یا چې د عقیده نه لري په دې باندې انسان کفر ته وځي یو دا دی چې عمل نه کول دي نن سبا افسوس سره یعنی مسلمانان اکثر چې د عمل نه لري یعنی په شرعي یعنی محکمې نشته دي تقریبا نو مقصد دا دی چې یو عمل نه کول دي دا چې د ګناه کبیره ده خو کفر ته په دې باندې انسان نه وځي او یو د انکار کول انکار سره چې د انسان کفر ته وځي دا وایي چې نه منم شریعت نه منم قرآن حدیث نه منم الله په شریعت فیصله نه منم دا چې دی بیا انسان کفر ته وباسي که چېرته هغه انسان د زړه نه خبره کړي راځه اوس د دې ورور چې دی پوښتنه کړې ده چې یاره هغه دا خبره وکړه چې نه شریعت منم او نه چې دی جرګه منم نو دا خلک چې دی بعضې وخت کې احتیاط نه کوي جذباتي شي او دا خبره وکړي د هغې مقصد دا نه وي چې یاره په رښتیا سره هغې شریعت نه مني نو په دا حالت کې باید هغه استغفار ته رجوع وکړي یعنې د الله رب العزت ته رجوع وکړي او استغفار وغواړي او دا چې د ګناه کبیره ده داسې خبره نه ده پکار ځکه که چېرته دا انسان د زړه نه که چېرته دا خبره وکړي خو انسان د کفر ته وځي بیا دومره خطرناکه مسله ده خو لیکن چونکې جذباتي شوی دی دا خبره یې وکړه نو باید الله رب العزت ته دې رجوع وکړي د دې مقصد دا نه دی چې په رښتیا ګنې دا چې د شریعت نه مني نو په دې کې باید مونږ یعنې استعجالونه کو ځینې خلک ډېر زیات دې دا وویل چې یاره زه شریعت نه شریعت یې ونه منو باید ډزه ووجنه یقینا نو داسې حالت کې هغه انسان کتل غواړي چې یاره آیا د جذباتو نه دا خبره کړې ده او که چېرته د خولې نه داسې دا خبره ووته یا مثلا ډېر زیات دماغي پرشر و په هغې باندې هغې دا خبره وکړه نو انشاءالله العزیز که چېرته هغه زړه نه دا خبره نه کړې اعتقاد نه دا خبره نه کړې نو هغه کافر کېږي نه خو لیکن ګناه کبیره ده باید الله ته رجوع وکړي او الله نه چې د استغفار وغواړي جی مننه ډېره مننه شیخ صاحب تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړو او زموږ د سائلینو سوالونه چې کړي وو کتونکو جوابونه تاسو د قرآن او حدیثو په رڼا کې ورکړل الله دې تاسو له دې بدله درکړي او ستاسو ژوند کې د الله تعالی برکت وشي بارک الله فیک ډېره مننه خو کتونکو دا شیخ صاحب چې موږ ته ډېرې ښې مسلې بیان کړې کله چې موږ جذباتي شو نو موږ بیا ډېرې داسې خبرې کوو چې هغه د قرآن او د حدیثو خلاف وي او بیا مخالفه پارټي هم د هغې ډېره غټه فایده اخلي او انسان ته داسې تکلیف او داسې ستونزو سره مخه شي چې هغه بیا ټول عمر نه حل کېږي نو کوشش کوئ چې د قرآن او د حدیث خبر راشي نو دې وخت کې جذباتي نه بلکې عقل او د شعور نه کار اخیسته پکار دي د الله په امان